الله تعالی کم خشته خوی ورکړی دی، مزیدار او بهترین خوی چې الله ورکړی دی، نو د هغې مثال هم په مخ د ځمکه نشته دی. دا عاجزۍ خوی، ملګرو سره د یو شان ناستې خوی. یو صحابي فرمایي چې نبی علیه السلام به په عام مجلس کې د ملګرو سره ناستو، نو چې ناپېژنګلو سړی به راغی نو هغه ته به دا پته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام څوک دی. داسې نه به چې په لویه ګدۍ به ناستو، په لویه کرسۍ به ناستو، په لویه تولی او بلستن به ناستو، دا به نه وه. عام چې به څنګ نور صحابه څنګ په مجلس کې ناستو، همدقسې به ورسره دواړو جهانو مبارک سردار ناستو. پته به نه لګېده چې دې کې د دواړو جهانو هغه سردار چې کوم د الله په نس څومره برګزیده او الله ته څومره خوښ دی، عام مجلس کې به ناستو. یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام مبارک ماله راغی، وی ما سره یو بالغ پروت و، وی ام یې ورته واچو چې نبی علیه السلام په هغه بالغ باندې کښېني. یو ګدۍ غوندې وه، داسې پلنه غوندې د ناستې دپاره. وی نبی علیه السلام مبارک ما دې ته پې کښېنه. وی چې نه سب ته به پې کښېنې. وی ما هغه نبی علیه السلام ته دیکه کوله، هغې ما ته را دیکه کوله. وی هغه ته اخوا په ځمکه کښېناستم، ته دې خوا په ځمکه کښېناستم، هغه ګدۍ منځ کې پاتې شو. څومره خشته خوی، بهترین اخلاق. یو صحابي فرمایي وی مدینه شریفه کې یو زنانه وه، یو ښځه وه، د هغې دماغو کې فرق و، لیونی شان ښځه وه. وی نبی علیه السلام یې د مټه ونیوه چې راځه تا سره یو خبره کوم. وی نبی علیه السلام مبارک ورسره روان شو، د جومات نه بار وویست، د لارې منځ کې ودرو. وی نبی علیه السلام ورسره ولاړو. ښځه خو نه پوهېده، لیونی وه، بوډۍ ښځه وه. وی تر هغې پورې نبی علیه السلام هغه بیبي سره په هغه لاره کې ولاړو، ټولو صحابه ورته کتل چې تر څو هغه لیونی ښځه نه روانه شوې. داسې خشته خوی چېرته چې به نبی علیه السلام مبارک په چا سره رخصتي کوله. یو صحابي فرمایي وی چې چا سره به یې رخصتي کوله، وی د چا لاس به یې نه پرېښوده، ورسره به روانو چې هغه میلمه به پخپله وی چې صاحب بس جي زه نو ځمه، نو بیا به یې وله لاس پرېښود. یعنې چې میلمه به ترې لاس خپل نور اخکلی، هغې پورې به د دواړو جهانو مبارک سردار د خپلو دواړو لاسونو منځ کې د هغه میلمه لاس نیولی. څومره خشته خوی. یو مقام کې غنیمت تقسیموي، چې غنیمت تقسیموي، یو سړی راغی، یو بانډیسي سړی راغی. وی نبی علیه السلام مبارک د څادر نه ونیوه او دونه زور یې ورکړه چې د پیغمبر علیه السلام مبارک په دې سټ باندې یو شین داغ جوړ شو. د هغه څادر هغه جیب یو پټه جوړه کړه او داسې ځان ته راښ کړه او ورته وایي چې خلکو له مالونه ورکې او ماله نه راکې. وی نبی علیه السلام مبارک ورته مسکی شو ورته او وی چې یاره افسوس چې د دې ټولې دنیا د غرونو او د دې اونو عمره مال دا اوس دې میدان کې پروت وی او دا ټول مې در کې تقسیم کړی وی که نه، نو بیا به هله ستاسو زړه یخ شوی و، بیا به م وی چېره دا خو بخیل نه دی، دا خو سخي دی، بخیل نه دی سخي دی. خو چې دونه مال اوس وی چې د دې ټولو اونو او د دې ټول دنیا دا ډک وی. او په یو موقع کې نبی علیه السلام مبارک نه خلک راتو شو، نو یو هم تشیغ غواړي، بل هم تشیغ غواړي، خلک ګڼو، بانډیسي خلک به اکثر. نو وی څادر د نبی علیه السلام مبارک یو اونه و یو څانګه و هغې کې ونښته او نبی اسلام به ترې رسته ته وی خندل چې د خدای بندګانو څادر خو راله خپل راکې که نه، چې څه وه خو تاسو ټول واغېشتل، څادر مو رانه پاتې کړه، خپل څادر خو راکې. ګوره شخصیت ته یې وګوره چې څومره د لوی حیثیت خاوند و، الله ته څومره خوښ و، صحابو ته څومره ګران و، او اخلاقو ته یې وګوره، خوی ته یې وګورئ. قسم دی که په مخ د ځمکه داسې خشته خوی والا نه څوک تېر شي او نه به څوک تېر شي. د مکې مکرمې د فتح سفر 8 هجري ده. نبی علیه السلام مبارک سره د ټولو ملګرو را روان دی او تقریبا د 10,000 یا 12,000 یو لوی لښکر ورسره دی. دومره لوی لښکر چتم د پیغمبر علیه السلام په د دغې وخته پورې دې نه مخکې دومره لښکر چېرته نو تیار شوي لکه دا چې څومره لښکر. یو لوی غوغا ده، شهسواران دي، سونو والا، پیاده فوج دی، انصار دي، مهاجرین دي، را روان دي. د مکې خلک رو خبر شو چېرې نبی علیه السلام را روان دی په مقام لکې. د مکې چې کوم لوی سردار دی ابو سفیان،
ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه رست مسلمان دی او دغه وخت لا کافر او چې زه خبر شوم چې نبی علیہ السلام را روان دی یو ملګري ته مې وویل چې ته راځه یو چکر لګو ګورو چې حقیقت دا نبی علیہ السلام راځي او کاسب غوغا ده پراپګاندا وی چې داسې یو ځای لره ووتو نو اورونه بلیدل دا یو ځای کې نبی علیہ السلام دمه کړی و نو ځان له صحابو خوراکونه برابرول ملګري ته وایي چې یاره دا اورونه د څه دی لوګي لرې یاره وایي دا فلانکې قوم دی هغه فلانکې کلی دی دغلته او دا د هغې کلي نه لوګي راخېږي وایي نه هغه کلي دومره نه دی دا لوګي چې څومره دي هغه ډېر لږ کورونه دي او دا خو ډېر لوی لوګي دي وایي چې لږ مخکې لاړل د نبي علیہ السلام مبارکه یو څو څوکیدارانو ګیر چاپېره به دا اسونو والا ګرځول چې نبی علیہ السلام چې د لښکر نه اوس هم قاعده داره چې لښکر یو ځای کې وي د هغې نه ګیر چاپېره دفاع دپاره څه کسان خواري ناګهاني څوک حمله ونه کړي هغې کې څنګه ابو سفیان ولید او ورسره ملګري وو هغې خو وپېژن تپوس یې ته و که څه چل دی ولې دا اورونه دي او دا خلک وی دا خو نبی علیہ السلام را روان دی په مکه حمله کوي ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي چې دغه وخت مې لکې دا رالل چېره راشه مخې له وله ورشم ځکه دا خو ډېره لویه غټه بېعزتي ده چې دوی راځي او ما ګرفتار کړي جنګ ورسره کولی نه شي راشه مخې له خو لکې مې اسلام پوره نه ننوتی نو دی په اس باندې سور شو او روان دی چې څنګه روان دی عمر فاروق رضی الله عنه صحیح او هغه کې دا وی چې که نبی علیہ السلام له ورو رسید بیا رانه بچ دی راشه چې د هغه د ورتلو نه مخکې بېغمه کې ځکه همدا ابو سفیان رضی الله عنه په احد کې د مکې د مشرکانو سردار لویه جنګ یې کړی د نبي علیہ السلام سره په خندق کې داسې نورو جنګونو کې د نبي علیہ السلام مخې له راغلی دی راشه چې دې تر څو نبي علیہ السلام له رسي چې بېغمه یې کړم هسې ورپسې وځغله چې ویې ځغله دې مخکې دی ورپسې دی خیر ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي چې د نبي علیہ السلام خواله ور ورسېد دقه دی چې عمر را ورسېد د الله رسوله دا د الله دشمن راته پرېږده لږ یې پرېږده چې دا سر ته په دې توره خوا وغورځوم چې عمره لږ صبر کښېنه یو 2 منټه وایي نه کړه د الله رسوله ده خو لا کلمه نه ده ویلې مسلمان شوی نه دی ما ته یې پرېږده چونکې ابو سفیان خو د مکې سردار پرېږده چونکې ابو سفیان خو د مکې سردار نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي عمر ته لږ صبر ابو سفیان څنګه راغلی زه خو په مکه در روان یم او حمله کوم او دعوت در کوم د ایمان ته د مکې سردار یې که ته مسلمان شوې ممکن ده چې د مکې دا ټول کافر به مسلمانان شي او زما دا قوم به د جنګ نه خلاص شي د وینو تویېدو نه به خلاص شي هغه هوښیار ابو سفیان پیر صاحب ټیک ده اوسه پورې موږ له د کفر او د شرک څه په لاس را نه کړل زما هم له اسلام ته کېږي لاس یې ورکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم له او په هغه ټک رب العالمین مسلمان دا خو د مکې سردار چې مسلمان شو نو نبی علیہ السلام دله یو شان ورکو ګوره دومره که بل انسان وي او ای ابو سفیان ته هغه نه وي چې ستا په وجه باندې په احد کې زما باندې غزار وشو زما غاښونه مات شو زما شونډه وشلېده زما مخ وینې شو هغه نه زما د تره اینه راوتې ده
او د هغه په زړه چکونه لګېدلي دي او یا کسان ستا د لاسه زما شهیدان نه شو او په خندق کې تا موږ له څومره تکلیف را کړو اوس یو یاري دی ایمان اورېږه پرېږدم دی نه لیکن د دواړو جهانو مبارک سردان ورته څه وایي ایمان اسلام هم قبول منظور شو او یو ابو سفیان یو عزت ترکو وی څه عزت دی وی چې کم انسان ستا د قوم د مکې نه ځان پسې دروازه بنده کړه د کور بس هغه ته امن دی غږ به ورته نه کوځې دشمن دی بس چې څوک په مکه کې کور ته ننوته او دروازه بنده کړه هېڅ به ورته نه وایي او تا له یو بل عزت هم در کومه چې چا له ته امن ورکړې زه هغه هم په امن دی زه ستا دا یو لوی عزت شو لوی حیثیت دی شو حیران شو چې زه خو د مکې سردار یم دوی خو ما ته اډو غږ ونه کړ معافې م کړم او دونه عزت یې راکړه چې زه چې الله امن ورکوم نو هغه هم په امن دی یاره وایي حضرت ابو سفیان رضی الله عنه وروسته وایي